بسم الله الرحمن الرحیم. پښتو سندرغاړی نیلو وایی په کرونا وایروس نه ده اخته شوې. د ویډیو نه مخکې که غواړئ روزمره جالب مطالب وګورئ نو سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د سوات اوسیدونکې پښتنه هنرمنده نیلو په اړه د سوات روغتیايي ادارې ویلي و چې هغه په کرونا وایروس اخته شوې او همداراز د کورنۍ درې غړي هم د کرونا وایروس له امله مړه شوي دي. خو نیلو تازه په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره کړې ده او وایي چې د هغې په اړه چا دروغ ویلي دي او هغه روغه رمټه ده او په کورنۍ کې هم څوک په کرونا وایروس نه دي اخته شوي. نیلو په دغه ویډیو کې له خپلې ټولې کورنۍ سره ولاړه ده. هغې سره په ویډیو کې د هغې ورونه، مور او د کورنۍ نور غړي ولاړ دي او وایي چې هنرمندان هم اوس خلک ختموي. هغه وایي چې موږ غواړو چې یو موټی شو. ما سره مې ورونه او ټوله کورنۍ ولاړه ده. موږ کې کرونا نشته دی. دعا راته وکړئ چې څوک را باندې بیا تور پورې نه کړي. هغه له خلکو څخه غوښتنه کوي چې په خپل منځ کې مینه او محبت وساتئ او نور د دې دروغو له خبر څخه تیر شئ ځکه هغه روغه رمټه ده.